په غزني کې ټولو علماء کرامو او قومي مشرانو د اسلامي امارت له کړنو څخه خوښي څرګنده کړه. نن ورځ چهارشنبه مخکې له غرمې چې د 1443 هجري قمري کال د 15 نیټې سره برابره ده، د غزني ولایت مقام د غونډو په تالار کې غونډه ترسره شوه. غونډه په داسې حال کې ترسره شوه چې د 4 ولایتونو د نظامي محکمې مسؤل مولوي ابو جمیل صاحب، د غزني ولایت والی مولوي محمد اسحاق اخونزاده، مرستیال والی مولوي سید محمد حنیف عباده، د یاد ولایت د ملکی او نظامی ادارو مسؤلینو، علماء کرامو، قومي مشرانو، مجاهدینو ګډون درلود. لومړی غونډه د قرآن عظیم الشان د 2 مبارکو آیاتونو په تلاوت کولو سره پیل شوه. ورپسې د غزنی ولایت د علماء کرامو او قومي مشرانو په نمایندګۍ مولوي حاجی محمد صاحب خبرې وکړي. په خپلو خبرو کې یې زیاته کړه چې دا د الله تعالی نصرت او د دې ولس او مجاهدینو د قربانیو ثمره ده چې ټول هیواد کې شرعي نظام نافذ ده او په ټول هیواد کې امنیت تامین ده. د هیواد ټول ولسونه د یووالي او متحد شي ترڅو دا نظام او هیواد ته په ګټه خدمات وړاندې کړو. او په غزنی ولایت کې له ځایي مسؤلینو غوښتنه وکړه چې د یاد ولایت ولسونو په تیر 100 کلن انقلاب کې زیات تردیدلی دي، قرباني یې ورکړې ده. اوس وخت د دې ده چې د ولسونو ستونزو، مشکلاتو او غوښتنو ته په وخت رسیدګي وشي. او په اخر کې ټولو علماء کرامو، قومي مشرانو د نظام څخه د کلک ملاتړ هوډ وکړ. په ورته مهال د 4 ولایتونو د نظامي محکمې مسؤل مولوي ابو جمیل صاحب وینا وکړه. زیاته یې کړه چې ټول هیواد کې امنیت تامین ده. ټول هیوادوال کولای شي چې شپه او ورځ خپلو ستونزو او مشکلاتو او د خپل کاروبار لپاره وګرځي. هیڅوک حق نه لري چې په خپل سر خلکو ته ستونزې او مشکلات جوړ کړي. که بل فرض چاته مشکلات پیدا کیږي، اړونده مرجع ته دې رجوع کوي ترڅو یې مشکل ته لاسرسی وشي. ټولو مشرانو او مجاهدینو ته وویل شول چې د خپلو مشرانو اطاعت وکړي. د مشرانو اطاعت په موږ او تاسو فرض او لازم ده. د مشرانو چې کوم هدایات او فرمانونه دي، له اطاعت سره اول یې په خپل ځان عملي کړي، بیا یې په خپلو اړوندو مجاهدینو عملي کړي. مسؤلینو او مجاهدینو ته یې په خپله وینا کې زیاته کړه چې د ولسونو سره ښه نرم چلند وکړي، مشکلاتو او د دوی غوښتنو ته په وخت رسیدګي وکړي. مسؤلین د خپلې چارې د لایحې او مشرتابه له هدایات سره سم د شریعت په چوکاټ کې پر مخ بوځي. په وروستیو کې د غزني والی مولوي محمد اسحاق اخونزاده خبرې وکړي. ټولو میلمنو ته یې ښه راغلاست وویل. په خپلو خبرو کې یې زیاته کړه چې ټول مشران مو د قدر وړ دي. اطاعت یې په موږ او تاسو فرض او لازم ده. کوم هدایات چې د مشرانو له لوري مسؤلینو او مجاهدینو ته کیږي، له ټولو څخه هیله کوم چې خپلو ځانونو او اړوندو مجاهدینو باندې یې عملي کړي. خپل سیرت او صورت د شریعت له چوکاټ سره سم برابر کړئ. علماء کرامو ته یې په خطاب کې وویل چې تاسو د امت څراغان یاست. نقلي او عقلي دلایل در سره موجود دي. د امر بالمعروف نهي عن المنکر په برخه کې ستاسو پوره توجه او همکاري غواړو.